اسلام په توره خپور شوی دی. ډیولوز اولری د اسلام په اړه یو کتاب لیکلی. په اتمه پاڼه کې وایي چې تاریخ دا روښانه کوي چې د هغو متعصب مسلمانانو داستان چې په زور یې په توره اسلام خپور کړی دا یو لویه دروغجنه افسانه ده. کومه توره؟ موږ مسلمانان 800 کاله په هسپانیانو پاچاهي وکړله. موږ خپل کار ونه کړ. موږ غیر مسلمانانو ته اسلام پیغام ونه رسوه. وروسته صلیبیان راغلل، عیسویان راغلل او مسلمانان یې بالکل ختم کړل. هلته حتی یو مسلمان هم پاتې نه شو. که تاریخ ولولو د سوویت په نوم باندې په لکونو خلک وژل شوي او نن همدا خلک وایي چې اسلام په توره خپور شوی دی. نن هغه هیواد چې د ټولو زیات مسلمانان لري دا انډونیشیا ده. کم لښکر انډونیشیا ته تللی دی؟ کم مسلمان لښکر ملیشیا ته تللی؟ په ملیشیا کې 50% څخه ډیر زیات مسلمانان دي. کوم مسلمان لښکر د افریقا ختیځو ساحلونو ته تللی دی؟ کومه توره؟ اسلام په توره خپور شوی دی. د اسلام کلمې معنی څه ده؟ اسلام د سلم له ټکي څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې سوله ده. دا د عربي کلمې سلم څخه هم اخیستل شوی دی چې معنی یې قادر خدای رضا ته غاړه کېښودل دي. په لنډه توګه اسلام د هغې سولې په معنی ده چې د الله تعالی رضا ته د تسلیمېدلو له لارې ترلاسه کیږي. نو که زه داسې وژباړم چې اسلام په توره خپور شوی دی نو معنی یې دا ده چې سوله په توره خپره شوې. دا یو تضاد دی. سوله څنګه په توره باندې خپرېدلی شي؟ موږ پوهیږو چې په نړۍ کې هر یو انسان نه غواړي چې سوله برلاسې وي. اسلام د سولې دین دی، د امن دین دی. د هغې اصلي هدف او مقصد د امن خپرول دی. خو په دې نړۍ کې هر انسان نه غواړي چې امن د حاکم شي. همدا لامل دی چې د دنیا هر هیواد د پولیس ډله لري. دغه پولیس ځواک ډیر وخت په هیواد کې د سولې ساتلو لپاره زور څخه کار اخلي. دوی د امن ګډوډولو لپاره د زور نه کار نه اخلي. که ټولنۍ ضد عناصر وغواړي سوله ګډوډه کړي، د بېلابېلو هیوادونو پولیس په هغه هیواد کې د سولې د ساتلو لپاره قوي کار اخلي. په همدې ډول اسلام د تاوتریخوالي مخالف دی. دا د جګړې پر ضد دی. دا د زور کارولو مخالف دی، مګر یوازې د وروستي وسیلې په توګه د سولې ساتلو لپاره. په همدې ډول اسلام د دې اجازه ورکوي چې د عدالت او سولې د ټینګښت لپاره قوت څخه کار واخیستل شي. او دې توري ته چې اسلام په توره خپور شوی تر ټولو غوره ځواب د ډیولز اولری په نوم باندې یو مشهور تاریخدان ورکړی دی. په کتاب اسلام ات د کراس روډ په 8مه پاڼه کې تاریخ دا څرګندوي چې د متعصبو مسلمانانو قصه چې په نړۍ راګرځېدل او په توره یې په مغلوبو قومونو باندې اسلام منه تر ټولو خیالي افسانه ده چې تاریخ پوهانو تکرار کړي. زه به دا جمله تکرار کړم. ډیولز اولری د اسلام په اړه یو کتاب لیکلی. په 8مه پاڼه کې وایي چې تاریخ دا روښانه کوي چې د هغو متعصبو مسلمانانو داستان چې په زور یې په توره اسلام خپور کړی دا یو لویه دروغجنه افسانه ده. کومه توره؟ موږ مسلمانان 800 کاله په هسپانیانو پاچاهي وکړله. موږ خپل کار ونه کړ. موږ غیر مسلمانانو ته اسلام پیغام ونه رسوه. وروسته صلیبیان راغلل، عیسویان راغلل او مسلمانان یې بالکل ختم کړل. هلته حتی یو مسلمان هم پاتې نه شو چې په ښکار اذان وکړي. که موږ تاریخ ولولو چې هغه دین چې په زور خپور شوی هغه سوویت دی. که تاریخ ولولو د سوویت په نوم باندې په لکونو خلک وژل شوي او نن همدا خلک وایي چې اسلام په توره خپور شوی دی. موږ مسلمانان له تیرو 1400 کلونو راهیسې د عربي خاورې واکمنان پاتې شوي وو. د څو کلونو لپاره فرانسویان راغلل، خو په مجموعه کې د تیرو 1400 کلونو راهیسې د عربو واکمنان مسلمانان دي. بیا هم نن ورځ 14 میلیونه عرب شته چې قبطي عیسویان دي. قبطي عیسویان معنا هغه عیسویان چې نسل په نسل داسې پاتې شوي دي. دا 1400 میلیونه قبطي عیسویان دا ګواهي ورکوي چې اسلام په توره نه دی خپور شوی. موږ مسلمانان له 1000 کلونو زیات په هند باندې حکومت کړی. که موږ غوښتلی وی موږ کولی شو چې په هند کې هر یو انسان په توره باندې مسلمان کړو، خو موږ دا کار ونه کړ. نن ورځ 80% خلک په هند کې د غیر مسلمانان دي. دغه 80% غیر مسلمانان هندیان په خپله شاید ورکوي. د 80% غیر مسلمانان هندیان دی په خپله دا ګواهي ورکوي چې اسلام په زور نه دی خپور شوی. نن هغه هیواد چې د ټولو زیات مسلمانان لري دا انډونیشیا ده. کم لښکر انډونیشیا ته تللی دی؟ کم مسلمان لښکر ملیشیا ته تللی؟ په ملیشیا کې 50% څخه ډیر زیات مسلمانان دي. کوم مسلمان لښکر د افریقا ختیځو ساحلونو ته تللی؟ کومه توره؟ ځواب یې توماس کارلایل ورکړی. هغه د اروپا یو ډیر مشهور تاریخ پوه دی. هغه په خپل کتاب چې نوم یې اتلان او د اتلانو عبادت دی هغې کې محمد صلی الله علیه وسلم خپل اتل ټاکلی او په خپل کتاب کې لیکلي چې کومه توره؟ لومړی باید موږ خپل توره پیدا کړو. هر نوی فکر چې د هر یو کس په ذهن کې پیدا کیږي دا یو سړی وي. دا یوازې د یو انسان په سر کې پیدا کیږي. یو سړی د ټولې نړۍ په وړاندې دا به ډېر لږه ګټه وکړي که هغه توره پورته کړي او تبلیغ یې وکړي. تاسو باید خپله توره پیدا کړئ. هغه د عقل او بصیرت توري دي
چې باړه یې خبرې کوي. کمې تورې چې لکونه انسانان د اسلام منلو ته راوستل هغه د عقل توره ده. او ما خپله وینا د قرآن کریم سورة النحل 14 نمبر سورت 115 نمبر آیت باندې شروع کړه. الله فرمایي چې خپل رب لارې ته په حکمت او په غوره نصیحت سره بلنه ورکړه او له هغوی سره په غوره طریقه بحث او استدلال وکړه. دا د استدلال او منطق توره ده چې د خلکو زړونه فتح کوي. دا د فلزي توره نه ده. که موږ د اوسپنې توره درلودلی موږ نشو کولی هغه کار وکړو، ځکه چې قرآن په سورة البقره 2 نمبر سورت 256 نمبر آیت کې فرمایي په دین کې هیڅ جبر نشته، په تحقیق سره سمه لاره له غلطې لارې جلا شوې ده. توماس کارلایل د عقل او استدلال توري په اړه خبره کوي. په 1984 کال کې یوه سروې شوې وه او دا مقاله په پلین ټروت مجله کې بیا خپره شوې وه. دی په 50 کلونو کې د 1940 نه وخلا 1940 پورې د نړۍ د لویو دینونو د زیاتوالي باره کې سروې کړې وه. زه یو ساده پوښتنه کوم او په هغه سروې کې هغه دین چې تر ټولو زیات خپور شوی و، اول نمبر هغه اسلام و 215% و، عیسویت یوازې 40% و. زه یو ساده پوښتنه کوم که د 1940 نه ور 1940 ترمنځ په هغه 50 کلونو کې کومه جګړه وشوه چې په زرګونو انسانان اسلام ته مجبور کړل. نن په امریکا کې تر ټولو زیات خپرېدونکی دین هغه اسلام دی. په اروپا کې تر ټولو زیات خپرېدونکی دین هغه اسلام دی. زه پوښتنه کوم چې څوک د امریکایان او اروپایان اسلام منلو ته مجبور کوي؟ کومه توره نن رسنۍ په اسلام باندې حملې کوي او وايي اسلام ښځې محکوموي؟ آیا تاسو پوهیږئ په امریکا او اروپا کې چې کوم خلک اسلام مني درېیمه برخه هغه ښځې دي؟ که اسلام ښځه محکوموي نو ولې امریکایي او اروپایي ښځه اسلام مني؟ څوک یې مجبوروي؟ پرون موږ ولیدل ماشاءالله یو مغربي مېرمنې هغې ماشاءالله کلمه وویله او اسلام یې قبول کړه. چا هغه مجبوره کړې وه؟ آیا موږ ورپسې توره راخیستې وه؟ موږ د عقل او استدلال توره وکاروله هغه وخت کې. د دې پوښتنې د ځواب د پای رسولو لپاره زه غواړم د اډم پیرسن خبر راوړم. اډم پیرسن وایي هغه خلک چې دی ډېر لري چې یو ورځ به اټومي وسله د عربو لاسته لاړ شي، هغوی په دوی نه پوهیږي چې اسلامي بم یعنی د سولې او د امن بم هغه د مخکې نه غورځول شوی په عربو کې په هغه ورځ باندې کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو.